پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچیر پتاسو کې یو سړی راسي پر سکروټو باندې کښینه چې کښینستی بیا د سکروټي د کپړې ور وسوځي دغه ور دا سوځنګ د وجل د چمړې ته ورسیږي جلد هم وسوځل سي چمړه هم وسوځل سي د الله رسول فرمایي دا څومره خبره ده د الله رسول فرمایي دا می خوښه د چې زما کپړې وسوځل سي زما بدن وسوځل سي زما جلد وسوځل سي زما چمړه وسوځل سي خو لیکن زه د یو مسلمان ورور پر قبر باندې کښېننم پر قبر کښېنستل د الله رسول فرمایي دا پر ور کښېنستل ور باندې اسانه ده پر قبر باندې کښېنستل دا ګرانه ده ولی هغه وجه دا د که په دنیا کې ما او تا پر اور باندې کښېنستو ډاکټران دي هسپتالونه دي دغسې مطلب علاجونه دي علاج به وکړو لیکن که ما او تا د یو مسلمان ورور پر قبر باندې کښېنستلو نعوذ بالله خدا نه خسته نو د آخرت عذاب ډیر سخت عذاب دی په نسبت د دنیا و عذاب ته نو د الله رسول فرمایي و یو سړی چې دی هغه کښېنستی پر سکروټو باندې پر انګار باندې د کپړې وسوځل سوې دا اور یې بدن ته ورسېدی دا ډېره ښه خبره ده تر دې چې یو سړی پر قبر باندې کښېني دا ډېره ښه خبره ده چې یو سړی پر قبر باندې کښېني تر قبر نو دا اور ډېر ښه دی یعنې زما او ستا په معاشره کې وګوره عزیزانو موږ د قبرو یوه ذره احترام نه لرو موږ پښتانه به خاص کر ووایم ځکه موږ په یوه علاقه کې سره اوسېږو موږ د قبرو احترام نه لرو حالانکه حق دا دی لکه د یو مسلمان ورور پر ما او تا باندې احترام ضروري دی دغسې د قبر هم پر ما او تا باندې احترام چې دی هغه ضروري دی څه معنا دا ده چې ما او تا به قبر نه پامالوو ما او تا به قبر در پښو نه لاندې کوو ما او تا په قبرستان کې بازی نه کوو ما او تا په قبرستان کې بیا د بید ډیره معافي قضای حاجت لره نه ورځو دا حرام دي دا ناجایز دي عزیزانو لیکن زما او ستا ایدرې راواخله قبرستانونه راواخله یعنی دا زموږ د امتحان څونه لوی مرکز دی دا قبر لیکن ما او تا په ظاهره باندې د دې مرکز هیڅ یوه ذره خیال نه دی ساتلی ګوره د چا د بابا قبر دی د چا د ادې قبر دی د چا د ورور قبر دی د چا د استاد قبر دی د چا د مرشد قبر دی لیکن هلته خلک د دې قبر هیڅ یوه ذره احترام چې دی هغه نه کوي احترام دا معنا لکه څنګه چې الله او رسول فرمایلی دی لوړ مو ورباندې خیږئ څنګ مو ورته وهئ مطلب قضای حاجت لره هلته مو ورځئ نور ډېرې خبرې دي لیکن زما او ستا په ژوند کې چې زره کم کول کېږي یعنی د زما او ستا ایدرو لره ورسه عزیزانو اول خو پر ایدرو باندې د قبر هغه شکل نه دی لکه څنګه الله او رسول فرمایلی دی ګورې دا خو ما او تا لیدلي پخوا خو د الله د رسول قبر ته څوک نه ورتللی سو نه چا لیدلی سو کې لیدلی و هغه به بیا یو مطلب خبر به رسېدی تر یو ځایه پورې اوس که تصویرونه شته ته دغه تصویرونه راواخله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک قبر څومره لوړ و څو قدر و یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک زیاده سے زیاده یو لویشته قدر دی یا بل لږ خاشه بالایي اشه زما او ستا قبرونه چې موږ ته علیحده ریډیانې ځغلولي دي ټکټرانې ځغلولي دي ډبرې راوړو بیا پر قبر باندې لوړې اچو دا څه معنا ده یعنی دا څه معنا ورکوي ته د مړي احترام کوي نو مړي خو په دې نه خوشحاله کېږي نو مړي ته فایده نه رسېږي یاره که ته وایې چې یا موږ مسلمانان نو مسلمانان خو دا معنا چې د الله او د رسول پر لیند روان دي پر خبر روان دي نو زموږ کله هغه خبره شوله آشه ټیک سو صحیح سو خبره ختمه شوله پر دا قبر باندې جنډۍ د کومې خوا راغلي دي اوس هغه پیران و هغه بریلویان واقع بالکل کوي ټیک ته دی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي زما او ستا پر قبرو باندې جنډۍ د کومې خوا راغلې وه بیا خاص کر پر جنډۍ باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی اشه دا چې باد وایي دا د دې جنډۍ د دې کلمې شریف توهین نه دی چې سره شو دي بیا په دې کې خبره راواخله چې مطلب بیا دا کله جنډۍ له سوي ګزاره سوي پر قبر پرته یي دا سره کم کیسه ده بیا چې هغه زموږ اکثره د زموږ زنانې دا شیان کوي ورسې وروره پر قبر باندې جنډۍ جوړه کړې ده د اسلام سره یوه ذره تعلق نه لري
ګوره زه یو خبره کوم، زه هم ډاکټران نه دي ډاکټران، دا و مریض ته هغه دوا ورکوي چې د ده پکې پیدا وي، د مریض پیدا نه وي پکې، د ده پیدا ګټه ده. موږ چې یو موږ د قبر سره هغه چم کوو چې د ژوندي پکې پیدا وي، د مړي یوه ذره پیدا نشته پکې. قبر دې پوخ کوي، د مړي پیدا نشته پکې. پر قبر دې ګنبته ولګوله، د مړي هېڅ پیدا نشته پکې. پر قبر باندې اګربتۍ او مومبتۍ ولګوله، مړي ته هېڅ پیدا نه کوي. پر قبر باندې چادر واچوئ، مړي ته هېڅ پیدا نه کوي. پر قبر باندې ګلان واچول، هېڅ پیدا نه کوي. هر کې ګلاب دې ورباندې واچول، هېڅ پیدا نه کوي. نو ما او تا خو په ظاهره دا تاثر وکړو چې دا موږ د مړي احترام کوو. د مړي احترام چیرته؟ دا خو د خپل ځان احترام دی. دا کېدلی شي؟ دا زموږ سیدري دی. دا سپیان پکې جنګوا، زرکان پکې جنګوا، چرګان پکې جنګوا، ګوډیان پکې الزوا، کرکټ پکې کوه. دا څونه غلط کار دی. هېڅوک د دې خبرې نه سوچ پکې سته، نه فکر پکې سته. دا څنګه عجبه خبرې دي یار. بل ځل ته یو ځای په ادره کې یو مشر سړی مړ و. مال یاره دا ادره چې ګر سره جنت دی، دا به سره کوم جنت دی؟ دا څه ازغید دي، څه جوزان دي، څه بوټي دي، خو نه لار کېږي، نه کښېنستلی سي، نه درېدلی سي. مسلمانان ډېر تباه دي. مسلمانان خاص کر خپل ځانونه در وښایم، یعنې موږ پښتانه ډېر تباه یو. کور مې څومره ښایسته کړی دی، څنګه پردې، څنګه صوفې، څنګه دروازې، څنګه کړکیانې، څنګه دیوالونه، هغه ایک نمبر خټ ته موږ استعمالوو. بیا څنګه رنګونه دي، بیا څنګه ګچونه دي، بیا څنګه پانوسان پکې لګېږي. ګوره ما او تا د عرضي دنیا دپاره دومره منډه ترنډه وکړله، لیکن چې د قبر ځای رالی، د قبر سره ما او تا هېڅ نه دی کړی. په قبر کې صرف او صرف زما او ستا عمل چلیږي. پروا نه لري قبر دې ګر سره نه وي، زما او ستا یو عمل چې دی هغه چلیږي. ما او تا د عمل د خوا کمزوري یو، عمل مې خپل نه دی کړی. اوس چې د مردګانو پر ما او تا باندې کم حق دی چې مړو ته ما او تا پیدا ورسو، دعاګانې ورته کوه، استغفار ورپسې وایه، یو خیرات ورپسې وکړه، یو د قرآن تلاوت وکړه، ثوابونه پسې وبخښه. خو دغه شی نه و، دا مړي ته پیدا کوي. لیکن موږ یو شی نه دی په یاد. موږ خالي دا په یاد دی چې وروره زموږ قبر پوخ دی، ښایسته دی، جګ دی، جنډۍ پر ولاړه ده، کتبه ورباندې جوړه سوې ده. حالانکې علما فرمایي دا د مړي پر قبر باندې کتبه جوړول ټیک دی، جایزه ده. د ده نوم دی، د ده مطلب هغه تاریخ پیدایش شی مې څه ګنجایش پکې شته. آیت الکرسي څه وایي، څلور قله څه وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله څه وایي. دا په اسلام کې شته. دا د اسلام سره څه تعلق لري؟ دا خبرې و مړي ته څه پیدا کوي، و ژوندي ته څه پیدا کوي. زموږ ته پیدرو کې سپیان نه ګرځي. سپی موږ نه وینو چې راشي، مطلب دا رقم یو دیوال میوالې هغه ته بولې نه کوي. نو دا ته ولې کوي؟ ته اوس د مړي غم اخیستی یې که د ځان غم اخیستی یې؟ که د مړي غم اخیستی یې، د مړي دغه شی و مړي ته پیدا نه رسوي. که د ځان غم اخیستی نو د مړي پر قبر بیا ولې کوي؟ ورس پر خپل کور باندې وکړه. څو ګور دوغله پند دی، د درواغو ژوند دی زموږ، سخته د درواغو ژوند مې دی. ته کلمې شریف څه ضرورت دی چې ما ورته پر قبر لیکو؟ صدقه جاریه ده، مړي ته پیدا رسیږي. د څلور قله څه پیدا ده؟ د آیت الکرسي څه پیدا ده؟ اکه یو محفوظه قبري، بالکل دروازه یې، کړکیانې، دغسې مطلب یو چوکیدار موکیدار لا تقریبا نو به یو خبره سره جوړه چې ځه ټیک دی. آیت الکرسي بې ادبي او بې احترامي نه کېږي. که نه څه ضرورت دی دې خبرو؟ ارشه چې پر دا مړي باندې یو دا زموږ ته پر مړو باندې هغه زرغون یو ټکور اچولی، پر هغه باندې آیت الکرسي لیکلي. یعنې دغه ټکور و دې مړي ته څه پیدا کوي؟ او وروره پیدا کوي. نو که پیدا کوي نو بیا ولې قرآن شریف نه ورسره ږدي؟ پر داسې نه یې قرآن ورکړي. نو چې نه کوي نو بیا آیت کرسي دې ولې لیکلی دی؟ ارشه بیا دا مړی دی، مړی د ده سینه راواخله، د ده ګوډې راواخله پښې، نو دا ټکور تر هغه ځایه تللی، دا پیدا کوي؟ څه پیدا کوي؟ دا موږ ته به څوک سر راخلاصوي؟ د مړي په ورځ موږ چاته نه وایو چې داسې وکړه داسې مکړه. د مړي په ورځ موږ چاته نه وایو، ځکه هغه د مرګ ورځ دي، سخته ورځ دي، مشکله ورځ دي. تا بیا خپله خبرې چې دی هغه شروع کړي، خپل تقریرونه، هغه په هغه ورځ موږ نه کوو. نن سر خلاص کړي په دې خبره. د دې خبرې څه ضرورت دی؟ جنګ مه کوه، جګړه مه کوه، فساد مه جوړوه. خو دا شی د مابین ځه وباسئ، هېڅ خوند نه کوي. د الله د نامه بې احترامي ده، د قرآن د آیاتو بې احترامي ده، لیکن و مړي ته یوه ذره پیدا نه رسوي. نو د الله رسول فرمایي په تاسو کې یو سړی پر اور باندې کښېني، پر سکروټو باندې کښېني، پر انګار باندې کښېني، کپړې وسوځل سي، بدن یې وسوځل سي، ډېره ښه ده تر دې چې یو سړی پر قبر باندې ناست دی.
پر قبر باندې کښېنستل حرام دي. کله کله دا موږ ته مړی پټو دا خلک پر قبر نه ولاړ څونه هېڅوک چاته نشي چې یار دا خو ته پر قبر باندې ولاړ یې ورسې ولس کسان ورسې هلته قبر مړی پټو دا نور څه حال دی پر قبرو چې ولاړ یې یو مړی پټوي د 500 بې احترامي کوي په د یوه مړي په ثواب کې شرکت کړی دی د نورو مړو بیا په عذاب کې شرکت کړی دی دا څونه بد خبره ده یار زه والله دې خبرې ته حیران یم والله که مې ژوند د ژوند په شان دی یا مې مرګ د مرګ په شان دی یا مې قبر د قبر په شان دی هسې په لار خطا وتلي ورور یو سلسله مې شروع کړې ده چې هغه و چاته بیا د مړي څخه الله پوښتنه نه کوي پوښتنه له ما او تا کوي دا ولې تا دا کار وکړي که مړي وصیت کړی و بیا د مړي څه پوښتنه کوي چې ولې دا کار داسې کړی